رجان سلام علیکم. سلام. دار سکورتن. جتیزو. رجان. سلام بچه. سلام علیکم. السلام علیکم قدرمن لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. او نن د روژې مبارکې میاشتې شپږ-ویشتمه نیټه ده. نامخته په کابل کې هم ډېر زیات ښکلی باران وریږي، سهار ایسته وریځ او اوس هم بارانونه دي. ما هم وغوښتل چې تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړم. داسې ده چې نن موږ د لمر ټلویزیون د یوې اختریزې خپرونې لپاره ځو او خپرونې ثبتوو. نو ما هم وغوښتل چې په دې لړ کې تاسو ته د یوټیوب لپاره هم یو ویډیو چمتو کړم. اوس هم داسې کور کې یم، تر اوسه وخت لرم. نو راغلم چې هوره جان یې کودکستان نه واخلم او کور خواته یې بوځم. هوره جان داسې کوره سلام. نو تاسو مې هم ملتیا وکړئ او په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي. بیا هم ستړي مه شئ او زه هورګه که هم کور ته راغلو، بهر باران ورو د تیزېدو په حالت کې و. موږ هم راغلو، انشاءالله تاسو هم چې هر چېرې چې اوسئ خدای وکړي چې د باران په تاسو هم په خیر تېر شي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د کوره بهر دي. نو زه کور ته راغلم، هوره ویده ده. موږ تاسو به هم لږ ورو ورو خبرې کوو چې هغه راویښه نه شي. دلته دغه کومې خلطې چې وینئ ما تاسو ته ویلي وو چې موږ ځو د خپرونې ثبت ده. نو زما د شګوفه جان شګوفه بارکزی زما ګرانه همکاره زموږ جامې دي او دا ټول ما راوړې وي. نو راځئ په ګډه سره وګورو چې ځینې ښکلې جامې دي. البته په پیل کې خو ځانګړې مننه کوم د برند بانوی شرق له دې کارګاه څخه چې دوی زموږ د خپرونې لپاره ډېرې ښایسته جامې راکړې وي. دې ترڅنګ ځینې جامې ما د روژه مات په خپرونه کې هم واغوستلې او استفاده مې کړلې. نو د دغو ځانګړو خپرونو لپاره یې هم بېلابېل جامې راکړې دي. لږ لږ به یې تاسو سره وګورئ. راځئ او نور به بیا کله چې موږ خپرونه ثبتوله د ثبت مهال یا ویډیوګانې یا عکسونه بیا به زه تاسو سره شریک کړم. نو تاسو دلته وګورئ، ښایسته جامې دي، ښایسته رنګونه دي او تاسو هم کولی شئ په ځانګړې توګه د کوچیاني افغاني کالیو د اخیستلو لپاره یا کرا اخیستلو لپاره کولی شئ چې دغه مغازې ته ورشئ. ډېر ښایسته وطني او افغاني جامې او افغاني توکي دوی تولیدوي. ښایسته جامې دي. نو بیا به انشاءالله تاسو هم وګورئ. نو دا زما د شګوفه جانې کالي دي. انشاءالله چې دا به له خیره خپرونې ته وړو او هلته به استفاده کوو. دا هم د هورې لپاره مې یو بکس تیار کړی دی ځکه چې ماشومه ده. حتما نو موږ هلته شاید د شپې تر ناوخته پورې اوسو، نو شاید ډېر شیان مو پکار شي. زه منتظره یم، شګوفې زنګ راوهلی چې را روانه ده د دفتر له خوا نه. دلته به یو ځای سره حرکت کوو. نو شګوفې ته منتظر یم چې شګوفه جانه کله را رسي ځکه چې باران وریږي او فکر کوم ویلې چې لږ څه رابندي هم ده. نو خیر البته مې تر اوسه وخت شته، خو مخکې له 4 یا هم 3 بجو باید موږ حرکت وکړو. نو شګوفې ته په تمه یم، هر کله چې شګوفه راغله بیا بالاخره موږ حرکت وکړو هر چیرې مې چې وکړی سولی، ځکه چې اصلي هدف زما یا مثلا په ټوله کې زموږ نن د لمر ټلویزیون لپاره د اختریزې خپرونې ثبت کول دي. او دغه کومه ویډیو چې زه د یوټیوب لپاره جوړوم دا یو ترڅنګ یو فرعي کار دی. نو اصلي هدف هغه خپرونه ده. ډېره ستره او ډېره غټه خپرونې به اوسي. تاسو هم د اختر په شپو کې کولی شئ چې د لمر ټلویزیون څخه یې وګورئ او لیدونکي اوسئ. که چېرې لمر ټلویزیون کې مو ونرسوئ لیدلی یا هم په ورځ تاسو میلمانه درلودل یا چېرې میلمه تللي وئ، نو د لمر ټلویزیون د یوټیوب چینل لار څخه هم بیا تاسو کتلی شئ او خپل نظرونه مو هلته هم راسره شریکولی شئ. دلته زما په یوټیوب چینل په ویډیو کې هم راسره شریکولی شئ ګلونو. نو ویډیو به دا همدلته قطع کړم او د لار څخه به هم هر چیرې مې څه وکړی سولی شاید زه په مکمله توګه تاسو ته ویډیو ونه شم اخیستلی، ځکه چې ما ویل چې زما اصلي هدف تلویزیون لپاره د خپرونې ثبت کول دي او دغه د یوټیوب لپاره چې زه ویډیو جوړوم دا یو فرعي کار دی. نو تاسو مې هم ملتیا وکړئ. ګلونو لیدونکو، شګوفه جانه را روان ده. تر هغې ما ستوري چک کړله، ګورم چې
په دفتر کې ویدیو ثبت کرده و ستوری که ښکلی ویدیو ایښی ده تاسې واورئ که جور صدمند سر حال باشین. امروز دوشنبه تقریبا 26 رمضان است و ما هم قرار است بریم به طرف قصر بغمان ساعت 2:30 بجه روز و ساعت 4 یا 5 بجه به طرف بغمان میریم. برنامه خورلند رسد میکنیم، برنامه خواهنده ویژه برنامه ایدی است که دستی روز عید به نشر می نشست تلویزیون لمن. بس قربان چشمایتون بیننده برنامه باشین و ایجا اگم کار دیگه ما رو حفظه جان امرای ما هست و میخواید در مورد برنامه بر شما بگویم. بله برنامه بیننده باشن دیگه. بسیار یک سگمنت بسیار جالب داریم، گیم هست، دوستا 100% بیننده باشین. بسیار یک چی میگه گیم او بالاخره مونږ هم حرکت وکړ روان یو هغه ځای ته چې باید لاړ سو. نو کابل جان کې ښکلې هوا، ښکلی نری نری باران دی او لږ څه د موټرو بیروبار هم ډېر دی. نو مونږ هم روان یو تر څو لاړ سو او په خیر سره یوه ښکلې خپرونه ثبت کړو. نو دا هم د قرغې ښکلې سیمه ده، البته نارسېدلې قرغې ته. نو دا چې نوی پسرلی دی، ونې هم نوې پاڼې شنې سوي دي او ډېره ښکلی وربښلې ده. سلام. لیمی ته بزه زنگ ووهم تاسو ما ته د ادرس راکړئ. ګوره د فقط د هوټل نوم یا د رستورانت نوم قصر قرغه. او ها سیده قصر قرغه. زه لیمی ته زنگ وهم. چیر زیل خیره زم داخل د قصر ده. اوه ډېر ښایسته. او بالاخره ملګرو مونږ قصر ته راننوتلو. واقعا ډېر زیات ښکلی ځای دی، ډېر زیات یو غټ باغ، یو ښکلی باغ چې بېلابېل او رنګارنګ ونې پکې دي او واقعا هم ډېر زیات زحمت پرې ویستلی دی. دې په جوړولو کې ډېر ښکلی ډیکور یې ورکړی ده. نو مونږ خو غوښتل چې خپرونې مو آوټډور ثبت کړو، مګر متاسفانه داسې باران اوري شاید ونه کړی سو. Hi. Hey. Hi. Jak to băiețe? Iată că. Hai că. Ira? Kujā mă băiețe? Ha? Hai că. Hai, خوب هستین بگو. ماچک هم بده. ماچک هم بده ماچک. های. های بگو. ګلونو لیدونکو د باغ خو ډېر زیات غټ دی، ډېر لوی دی. ولې دې لپاره چې باران اورېږي نو موږ ونه کړای سولی چې ټول باغ لاړ سو وګرځو، تاسو ته زه ویډیو جوړه کړم. د دې لپاره چې ډارېږم چې خدای مو کړه خوره جانه مریضه نه سي. نو یوازې په همدغه یوه سیمه کې د یوې سیمې نه مې ویډیوګانې تاسو ته اخلم او خدای دې وکړي چې خوښ مو شي. زه مطمئنه یم چې دا فضا مو ډېره خوښیږي په کابل جان کې داسې ښکلی باغ. نو که چیرې باران نه وای نو موږ پلان درلوده چې خپرونه هم د باندې ثبت کړو په انګړ یا ویلۍ کې او ډېره زیاته یو ښکلې خپرونه به راغلې وای. خو دې لپاره چې باران اوري او باران هم هره شیبه کله ډېر تیز شي او کله هم ورو شي نو امکان نشته چې مونږ د باندې خپرونه ثبت کړو. او که چیرې باران نه وای نو ما به د یوټیوب لپاره هم یوه ډېره ښکلې خپرونه تاسو ته ثبت کړې وای. ټول باغ به مې تاسو ته درښودلی وای خو مګم
باران اوري او نه کېږي چې ټول باغ تاسو ته در وښیم. نو همدومره ځای هم در ښیم انشاءالله چې خوښ مو شي. قدرمن لیدونکو سلام. نن راغلی یو د قرغې قصر ته د خوړلنې د خپرونې ثبت لرو. نو ځانګړې میلمنه هم هوره جانه ده. هوره جان هم داسې یخ شوی دی دې لپاره چې زښته زیاته باران اوري. هوره جان سلام وچوه. سلام خاله. سلام علیکم. قدرمن لیدونکو یو ځل بیا هم سلام. خدای دې وکړي چې ښه اوسئ. مونږ په یو ځای کې یو او دلته د خوړلنې خپرونې ثبت لرو د ټلویزیون لپاره. نو تاسې هم د خپرونې لیدونکي تر پای شیبو پورې اوسئ. زه مطمئنه یم چې دغه خپرونه مو حتما د خوښې وړ ګرځي. که چیرې په ټلویزیون مو نه وي لیدلې یا یې نشئ لیدلی نو د لمر یوټیوب چینل څخه هم کولی شئ چې وګورئ. جالبه خپرونه به وي او زما د یوټیوب چینل څخه هم کولی شئ چې د خپرونې ځینې برخې وګورئ. او دلته هم شګوفه جانه ده سره له خور جانې. ستاسې نوم؟ بهاره جانه چې دوی هم د ځان تیارولو په حالت کې دي. او شګوفه جانه خپل نوکان دې نه ول؟ نه زه متاسفانه چې ډېر دیندار نجلۍ یم نه غواړم چې نوکان پرېږدم. آفرین. اوس خو هم روژه ده د هغې لپاره. روژه دپاره بیخي ښه نه کېږي. نو اوس مال وخت چې سختي ښه دا د ما نوکان هم نشته شکر چې ټول مې په بیخ بې ستا نوکان خو نه هم خدای پرې کړي دي. که تاسو ته ښه وخت غواړم. خوشحاله اوسئ. بیا به انشاءالله وګورو. انشاءالله. ویژه برنامه چی از خود خونده است و حسینه جانم در حال آماده کردن خود است و قرار است که بخیر چند ساعت بعد دیگه که فعلا ساعت چند شب است تقریبا 8 بجه ساعت 8 بجه ساعت 8 بجه شب است و ما تا روز آماده نشدیم. زمونږ ټول همکاران لیدونکو په خپلو کارونو باندې بوخت دي او هغه تخنیکي چارې او تخنیکي مسایل جوړوي د ثبت لپاره تر څو استودیو تیاره کړي او د ثبت لپاره ټول چمتووالی ونیول سي. نو هر څوک بوخت دي. هوره جانه هم د همدوی سره ده کله یو چیرې او کله بل چیرې اوسي. او موږ هم ورو ورو د تیارېدو په حالت کې یو تر څو د ثبت لپاره چمتو سو. او بالاخره هم دغه هغه جامې دي چې د برند بانوی شرق له خوا څخه ما راوړې وي. او تاسو ګورئ چې ماشاءالله ډېرې ښکلې جامې دي. ټولې افغاني جامې دي. ډېره زیاته مننه ورڅخه کوو. او بالاخره خپرونه مو ثبت کړله او تاسې پرومو لیدلی شئ. د خوړلنو اختریزی کیسې په دوستانه فضا کې. هدف ستایش جنگریتان کی است در خانه؟ خدا اوس مخې ځان ته واړوه ورسره کیسې وکړه. زه نه ډارېږم. ځانګړي مېلمانه په زړه پورې لوبې او خوندور پخلی. صدف جان په پیسو پسې ګرځي. بیا اختر شپه وګوره.